حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو د مسلمانانو بادشاہ شو نو سحر وختي د به د کپړې تجارت کو نو کپړې په اوږه واچولې او بازار کې ګرځېده چې دا کپړې خرڅو. حضرت عمر ورغی او د مټه کلک ونیوه وی دا ته څه کې؟ وی دا خپله سودا خرڅوم دا کپړه خرڅوم. وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې او بازار کې ګرځې او تجارتونه کې د مسلمانان به څه کوي؟ وی زما بچي به څه خوري زه چې د مسلمانانو کار کوم او دا کپړه خرڅه نه کم زما بچي به څه خوري؟ د مټې ونیوه وی ته راځه جومات ته یې راوسته او اکابر صحابه کرام چې دی ټول راغونډ کړل ویل او دا حضرت عمر پاسید وی دا ابوبکر ما راوس بازار کې ګرځېده او خپله کپړه خرڅوله ما راوسدل یو تنخوا مقرر ځکه دی که خپل تجارت کوي نو د مسلمانانو کار پاتې کېږي نو دی به ټوله توجه د مسلمانانو کار له ورکوي دی اوس خلیفه دی او د مسلمانانو امیر دی او دله به مونږ به بیت المال نه تنخوا مقرر کړ نو تنخوا یې وله مقرر کړه نو دی پاسید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وی دا خو ستاسو خوښه ده چې مالم تنخوا مقرر کړه او تاسو ته پته ده چې زما کومه سوداګري او تجارت دی په دې زما د بچو ښه خپله برابر ګزاره ګورې کېږي دا نه چې ګنې زه ستاسو تنخوا ته محتاج یم خو زه به ټیک ده د بیت المال اختیارمن یم او تاسو مال تنخوا مقرر کړه نو زه به کوشش کوم چې د بیت المال دا مال په داسې طریقه استعمال کم چې دا تاواني نشي او دې کې کمی را نشي. تنخوا به یې غشته اوس دیانت ته یې ګوره یو ځل ورته بیبي وی دا ته چې کله خپل تجارت ته کو مونږ فراخه رزق غواړو ولې ګټه به ډېره وه جامې مې اعلی وې او خوراک مو اعلی او چې کله د مسلمانانو بادشاه شوې نو ستا مخصوص تنخوا د پاغې زمون ګزاره ډېره زیاته ګرانه ده او د دې بچو دی یو قسم الوا به یې پخوله ډېره موده شوه چې ستا بچو مونږ هغه الوا نه ده پخ کړې د هغې ورته زړه کېږي نو ویې ښځې زه د کوم ځای نه راوړم دقه خو ما له مسلمانانو تنخوا مقرر کړې ده او له دې نه زیات خو زه له بیت المال نه نشم راغېښتې نو بیبي ورته وی که تا مایل اجازت راکړه نو ما سره علاج شته وی ډېره ښه ده وی ته به څه کې وی زه به ستا له تنخوا نه لږې لږې پیسې بچ کومه نو چې بچت وکم نو په هغې به دې بچوله او ځان له مونږ هغه الوا پخه نو ډېره موده پکې تېره شوه نو هغه الوا یې پخه کړه نو د شپې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کېښوده وی دا څه دي وی دا مونږ الوا پخ کړې ده وی په سم پخ کړې ده وی ستا له تنخوا نه به م لږې لږې پیسې بچ کولې څه به ځان له انتظام کو لږې لږې به م بچ کولې نو ام جمع کړې څو میاشتو کې نو دا الوا م پې پخه کړله وی ښه دې نه معلومه شوه چې زما د دې خپلې تنخوا نه په کم هم ګزاره کېږي چې تاسو پکې بچت راوسته خو په کم هم ګزاره کېږي نو د بیت المال چې کم نګرانو او کم مشرو هغه ته یې خط ولیکه وی زما تنخوا کې دومره کټوتي و که تنخوا راله کمه که داسې به څوک په دې دنیا کې وکړي څوک به ووایي چې زما تنخوا کمه که مونږ کوشش کوو چې تنخوا کمه یې مونږ وایي زیاته یې که چې زیاته کی بیا وایو تنخوا کمه دراته زیاته کا بیا وایو دا تنخوا راله زیاته کا او د تنخوا د زیاتولو دپاره د لاندې طبقې نه ونیسه تر د صدر پاکستانه پورې او د څومره چې ملازمین طبقه ده په دې پریشانۍ کې چې تنخوا مې خو زیاته نه شوه او دې بجټ کې تنخوا زیاته نه شوه نو دا ټیک ده ځکه چې د خوردنو سامان ګرانېږي او هر شی ګرانېږي نو پکار ده چې تنخوا ورته اوچته شي دا سم بدیت نشته لیکن دا حضرت ابوبکر صدیق دیانت تا گورا دا اسلام دے و دا دیانت دے وی زما تنخوا کم کا ځان لغه تنخوا کم کړه قسم دې د صحابه د حضور پاک نقشې و نقشې داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي چې عملي نمونې یې پرېښې دي که دا وي چې دیانت کوي او مثال یې نه وي پرېښې نو بیا به خلک وایي چې د دې مثال به څنګه نو یو صحابی د حضور پاک د یو حکم مثال دی مثال او د یو حکم نقشه ده نقشه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې داغه څومره دیانت او ایمانداری و د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات ته معلومون
داسې به نه و چې د شپې به یې خوبونه کول ګرځېده به او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو د قیامت په ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري دریاب شته خو جبه دې ورښکته کړي اوبه دې وڅټي که نه اوبه ورته شته خدای ورکړي دریاب او دې له تندې مري وی که د فرات د دریاب په غاړه هم سپی د تندې مړ شو نو ایمان به یې تپوس کېږي دومره په زړه کې د خدای یاره یو غلام یې دی یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار ووتو ګرځېدو وی یو خیمه ده او په هغې کې فریاد دی فریاد نو وی ما د حضرت عمر وی ته راشه داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده ورته وی مونږ ورلو وی چې ورلو سړی ته بارو وی مونږ اواز ورکړه سړی راووت څه چل دی یاره وی دا مونږ یې نه پېژندو چې دا امیرالمؤمنین دی وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده نو دا ځکه تاسو فریاد اورئ وی څوک ورسره شته وی نه هېڅوک ورسره نشته یو زیم او یو مې دغه ښځه دی هېڅوک هم نشته وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هله شاه بازار نه ده وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې چې کم دارو درمل لګي کم خوراک لګي هغه را جمع کړل او خپل بیبي لا ورغی ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبي د امیرالمؤمنین وی یو خدمت د ښځې که کولی شي الله به دنه ډېر زیات راضي شي او خدای به دله ډېر اجر درکړي وی وای امیرالمؤمنین څه خدمت دی وی دا دی یو مسافر دی ورسره ښځه ده او ښځې اولاد کېږي او تکلیف دی ورته نو که د هغې مسافر د هغه ښځې د بچي د پیدا کېدو خدمت دی وکړه د مسلمانانو د بادشاه ښځه به داسې وکړي وی امیرالمؤمنین دا خو ډېره ښه خبره ده هله شابه زه چې لاړ شو ځان سره سامان واغېشت او ور انتظام یې وله وکړ او د مسلمانانو د بادشاه د حضرت عمر بیبي د امیرالمؤمنین بیبي هغه د دیتوب خدمت کوي د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته خو موږ دایي وایو هغه خدمت کوي خیمې ته ورننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړ پروردګار هغې ښځې له بچې ورکړه زوی وله ورکړه دی وله خوراک اوړه موړه او ګرم څیزونه یو ځای کړل سالوه ملوه یې وله پخه کړه هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې وله وکړه چې بچی یې وشو نو د هغه ځای نه د حضرت عمر بیبي حضرت عمر له آواز ورکړه وی امیرالمؤمنین دې ورور له دې مبارکي ورکړه دې مسافر ورور نه چې خدای وله زوی ورکړه هغه چې واورېدل وی دا دې څه ووې وی ته امیرالمؤمنین وی نه یم خلق راته امیرالمؤمنین وی د مسلمانانو خادم سید القوم خادمهم د قوم مشر دا به د قوم خادم وی نو بعضې علما لیکي وی د دغې اواز دونه هیبت په هغه ښځه پرېوته د دې اواز چې اوخو د امیرالمؤمنین او د عمر نوم او دبدبه او روب دا خو بل شانتې و د هغې دومره هیبت په دا ښځه پرېوت دا د کومې ښځې چې بچی کېده چې د بچي د ولادت نه پس کومې سختې مرحلې وي هغه ورته خدای اسانې کړې او تال او ستا دې بچي له د بیت المال نه به اوس رزق او تنخوا مقرر و دقسې یو ځل د مدینې په کوڅو کې ګرځېده یو ځای نه په صحرا کې د ژړا اواز به اورېد چې دی ورغې نو ماشومان جاړي نو حضرت او یو ښځه ورسره ناسته ده نو حضرت عمر فاروق هغه ښځې ته وایي وی دا ماشومان ولې جاړي وی دا وږي دي نو هغې څه دیچکې کټوۍ باندې کړې وه اور بلېده نو وی دا خوراک وله ورکه که چې دا لوږې ختمه شي وی دا خو خوراک په دیچکي کې نشته نو وی دا دې ولې بیا دیچکې په اور باندې ایښودې چې خوراک پکې نشته وی دا خو ماشومان دي جاړي خوراک پسې او اوږي دې څه شته نه نو ما په دې دیچکي کې څه کاڼې ماڼې اچولې دي او اور مې بل کړی دی چې د دې تمه پیدا شي چې مور خو راله څه پخی نو جړا به بنده کړي نو کېدای شي که خدای والا چېته خوب وروسته صرف د دوی د تمې دپاره مې ور بل کړه په تمه به شي نو بس وده به شي جړا به بنده شي وی ښه نو وی ته امیرالمؤمنین له ولې نه ځې عمر له ولې نه ځې چې دا بچي دې وګیري چې بچو له دله انتظام وکړي وی د امیرالمؤمنین عمر به د قیامت پر ورځ ګریوان یو زما به لاسي او د خدای دربار ته به یې راکاږه دې داسې ویرېد ورپېد
دا ویختې غونې شو. وی تا نه څه خبر ده چې د خدای دربار ته راکاږي؟ ته خبر که چې در نه کړي نو بیا راکاږه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ غلام ته وی شابه راځه. لاړ بیت المال او د بیت المال نه یو بوجه مضبوطه ډکه کړه او اوړه او زیتون تیل وغیره او کجورې چې څه هغه وخت سره و هغه پکې واچو او دومره لبریز ډکه کړه چې غلام وی مې چې صاحب ما ته را پشا کوي نه دا به زوړم. چې زه غلام یم نوکر یم ستا نو دا به توړې که دا به زوړم؟ وی دا خو به ته یو څه خو د قیامت پر ورځ باندې بوج څوک وړي چا به را پشا که راته؟ نو ما ور پشا کړه هغه بوجه. وکیل دې زمانې یو افسر یو بادشاہ یو وزیر داسې غلام خو وینه خدمت ته پام وی را پشا که نو یې ور پشا مې کړه. نو اچا چې شی نه وړي او د بار د وړو قابل بلد نی د پان نو هغه کم دی وړي شي نو د خپې به کږې وږې تلې راتلې وړې نه شوه. نو یو ویړه نو هغه د خیمې مخې ته غورځول نو هغه لوښی تش کې صفی کړ او په هغې کې دغه ور واچول سامان چې اوس دې ماشومانو له څه خوراک پوښ کړي. نو یې اور نه بلېده نو دې اور له به یې پوکې ورکړه. وی قسم دی چې هغه منظر اوس هم زما په سترګو کې دی چې د هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې ورته راوته او سترګې د اوښکو نه ډکې دي چې اور مې چې صاحب ته دې خواشه زه بلوم وی ته کښېنه په قلاردازه کوم. اور یې بل کړه خوراک یې پوخ کړ او بیا هغه ماشومانو ته کېښاو او ماشومانو خوراک وخوړ. وی مې چې حضرت زه چې ځو که نه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې په خندۍ وینم نو ځم به او خلو ته بیا وی وی سار وختي راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له ستا بچو له مونږ د بیت المال نه څه شی مقرر کړ چې ماشومان په لوبو ټوکو شو ماړه شو نو دې نه اخذه ورته وی ما امیرالمؤمنین څه پیژنې ما به ورته څوک پرېږدي او که نه وی ته راشه زه به هلته یم دی یو نه وي چې د امیرالمؤمنین زه به هلته یم انتظام به دله برابر کړم. نو سار وختي دا ښځه راغله د هغه دارالخلافه خو مدینه منوره او د هغه د بادشاه دی خو د مدینې منورې جومات کې ناست دا ښځه راغله چې راغله اوس دا یې سوچ دی حضرت عمر خو یې ولیده د هغه سړی خو دا دی خو چې امیرالمؤمنین به څوک وي نو ده ته خلک وایي ای امیرالمؤمنین ای د مسلمانانو بادشاه ای د ښځه پوه شوه چې دا خو امیرالمؤمنین په خپله دی دا څو شو په ده بېګا ما پن راوړی او بېګا راله ورم بل کړی او بچی راله ماړه کړی دی او ډوډۍ راله پخ کړی ده خوراک یې پخ کړی دی هسې نه او دبدبه د حضرت عمر خو ډېره وه هسې نه راومې نه نیسي جیل کې مې وانه چي سزا رانه کړي نو دا ښځه په یره شوه. صحابو ته وی دا زنانه را مخکې کې دا ښځه ورته وی وی امیرالمؤمنین ما نه پېژندل ما ته پته نه او د شپې چې بچي وله ماړه کړل نو دوی ورته وکړه ای ځوانه وی د عمر په ځای خدای تا باچا کړي وی ته لاقې د بادشاه عمر د بادشاه قابل نه دی ته قابل نو چې څنګه تا تله او صحابه ونیوه ته یې را مخکې کړل وی صاحب زه معافي غواړم ما ته پته نه وه چې تا امیرالمؤمنین بېګا پتا ما پوکي والی دی او پیپن مې د باندې راوړی دی او زما بچي دې ماړه کړي دي. وی دا پرېږده اوس به د قیامت په دربار کې خدای ته څه وی اوس به مې د ګریوانه نیسي او که نه خدای ته به مې مخکې کې او که نه اوس به څه وی وی د الله د رسول خلیفه او امیرالمؤمنین د خدای په دربار کې وزه دا ګوی ورکوم چې خدای په نیمه شپه عمر په کوڅو کې ګرځېده او زما بچي ماړه کړي او ما دې خپل حق را کړی د بیت المال نه ورته تنخوا مقرر کړه. دا دیانت دې ته دیانت وایي او ایمانداري ورته وایي. خدای دې په موږ کې دیانت او ایمانداري پیدا کړي دا د اسلام لویه شعبه او که چا کې دیانت او ایمانداري نه دی د خدای نه لرې دی رونو دی دوزخ ته نږدې دی دی د پیغمبر علیه السلام په طریقه نه دی روان د غاړه کې به د قیامت پر ورځ پردي حقونه پراتی په خولې خو موږ ټول وایو هر سړی ځان ته ایماندار وي او بل ته بېایمانه وي دا لارو کوڅو کې غیبتیان او دا په دکانونو او په حجرو کې غیبتیان هر سړی د ځان صفت کې او بل ته ګوته نیسي ګوره هغه کې دا چل
هغه کې دا چل دی. دا څلور دې ځان ته را مخامخ کړي ته وګوره چې تا کې څومره ایمانداري ده چې بلکې نقطې راوباسي. په خپله به ټول عمر حرام خوري، بچي به حرام خوري، مال به ټول د حرام او پردو او نیکانو پسې به ګوتې نیسي، هغې کې به نقطې راوباسي. دکې دا چل دی، دکې دا چل دی، دکې دا چل دی. دا شی پرېږدی، ځان ته وګوره چې زه څونه پورې اوبو کېم او څونه د اوبو نه بار څونه ما کې ایمانداري ده او څونه را کې نشته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو یهودي پس طریقه هغه یهودي ته د حضرت علی رضی الله عنه زغره رسېدلی و او حضرت علی په خپله د مسلمانانو بادشاه د امیر المؤمنین دی. اوس چې د بادشاه نه څوک شی والي نو اغېستی شي که نه، یو سپی ولیږي یو پنځه شپږ څپېړې به یې مو یو شی به دې په زور راوالي. لیکن ګوره دا خو ایمانداري نه شوه او دیانت نه شو. د حضرت علی په زمانه کې یو قاضي شریح یې نوم و، شریح دا ډېر زبردست قاضي و، خیال قابل. هغه ته یې درخواست وکړو لکه څنګه چې زمونږ خلک په عدالت کې جج ته درخواست کوي. درخواست یې وکړه چې دا پلانکي یهودي دی او زما زغره ورسره ده، ما له دا زغره راواخله. اوس ججم د اسلام او د ایمان مطابق کار کوي. هغه فوراً حضرت عمر تم استازی ولیږه وی په پلانکي ورځ به ته حاضرېږي. یهودي ته یې درخواست ولیکه، خط ولیږه وی تم حاضر شو. سمن جاري شو. اوس بادشاه جج ته ودرېږي په دې زمانه کې سوال نه پیدا کړي. زمونږ په دې دور کې بادشاه د دې قانون نه مستثنا دی. بادشاه به جج ته نه حاضرېږي، هغه به خپل وکیل لیږي. یعنې اټارني جنرل چې دا کم سرکاري وکیلانو مشر دی، دی به ولا خپله وکاله کوي او ولاړ. بادشاه توهین دی چې د جج مخې ته او د قاضي مخې ته دی ودرېږي. د حضرت علی دپاره دا توهین نه دی او د دې زمانې د بادشاه دپاره توهین دی چې په قانون کې پکې استثنا راده چې دا قانون به د ده دپاره یو دله بني. رښتیا وایه دا د انصاف قانون دی که بې انصافي ده چې د غریب او د مالدار او د رعیت او د صدر دپاره یو شان نظامي دې ته قانون وایي. دا خو قانون نه دی. زمونږ ډېر قوانین داسې دي چې په هغې کې استثناګانې دي. ډېر قوانین ما ته معلومه ده، ما ته د هر څه معلوم دی، مې کتلي دي. دا اداره د دې فلانکي قانون نه مستثنا ده، دا فلانکي اداره د فلانکي قانون نه مستثنا ده، دا فلانکي سړی دا د دې فلانکي قانون نه مستثنا دی. هلکه خیر دی، دا غریب سړی دی، دی به د قانون لاندې ځي او د قاضي مخکې به ودرېږي او دا بادشاه دی به د قاضي مخکې نه ودرېږي. دا ولې؟ هم د دې ملک باشنده او دیم د دې ملک باشنده، بادشاه دی نن سبا بني. نو سمنې جاري که حضرت علی راغی دی یو نوی چې ختم ما غواړئ قاضي ته دا نه وی زه به د ځان په ځای وکیل در ولیږم او زه رښتونی نه د یهودي په مقابله کې ته زما خبره نه منې. دا یو نه وی، دا کبر یې ونه کړ. نیغ راغی د شورای قاضي مخکې حضرت علی رضی الله عنه ودرېد. بل خوا یهودي دی، یهودي او امیر المؤمنین یو ځای ولاړ دی. خو به کې څوک داسې دا قدر یهودي سره په یو سب کې ودرولم. دا د شریعت قانون دی. شریعت کې دا نظام دی چې خامخا به ودرېږي. مدعي به م ولاړي قاضي ته، مدعی به م قاضي ته ولاړي او ګاوان به ترې غواړي. قاضي حضرت علي صاحب نه تپوس وکړو شریح وایي ستا څه دعوه ده؟ وایي زما دا دعوه ده چې دې یهودي سره زغره ده او دا زما ده. وایي ګاوان در سره شته؟ وایي یو. وایي څو دي؟ وایي دا دوه ګاوان مې دي. دا یو حضرت حسن دی، دا مې زوی دی، او دا یو زما غلام دی، آزاد شوی غلام، دا زما ګوان دی. شریح قاضي ورته څه اوس علي صاحب دروغجن کیدی شي؟ وایه نه. اخو د حضور پاک هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام د هغه د جنت زیری ورکړی یو ځل نه څو کرته او ماشوم د حضور پاک سره لوی شوی دی. نو چې کم الک د نبی علیہ السلام په غیږ کې لوی شي او حضور پاک د هغه تربیت وکړي، اب دروغ څنګه وایي؟ بیا د بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها خاوند دی. بیا حضور پاک کی صفتم کړی انا مدینة العلم وعلی بابها، وی د علم خارب او علی د هغې دروازه ده. نو دروازه د علم دروغجنه نشي کېد. لیکن د شریعت قانون دا دی چې ګواه به پیش کوي.
وی گواه وی دا دو کسان گوان دی وی دا یو غلام خو ستا ذات شوی غلام دی د ده ګوی خو به دله قبوله کم او دا بل د زوی دی د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي نه صحیح کېږي د حضرت حسن ګوی اوس ګوره حضرت حسن چې ګوی کوي خو په خوله به کوي او دا هغه شونډې چې حضور پاک ښکل کړي او د دواړو جهانو سردار مبارک به خپله ژبه راوویسته او د حسن په خوله کې به یې ورکړه او دا ژبه به یې ولروله نو کومو شونډو چې د حضور پاک ژبه راولې ده نو هغه به دروغ ووایي چرم نه اوس قانون دی ما ته پته ده چې ته رښتونی ګواه ته مجت نشته ما ته پته ده چې دا زوی دې رښتیا وایي خو د شریعت قانون دا دی ګواه به پیش کې هله به دې دعوه منم د شریعت قانون دا دی چې زوی د ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي نو لہذا ستا یو گواه دی ستا گوی خو رد شو خبره خلاصه ده یهودي دی اوس با قسم وخوري زما گواه رد شو هغه یهودي سوچ وکړه چې دې ته ایمانداري وایي دې ته عدل وایي او دې ته انصاف وایي امیر المؤمنین ما سره یو ځای په عدالت کې ولاړ دی او امیر المؤمنین نه گواه غواړي او گواه پیش کولو کې ناکام شو او د زوی ګوی یې بوله نه قبلي او زغره د ده ده او دا یې زما شوه بس اصغر هغه یهودي فورا وی قاضي صاحب زه معافي غواړم دا اصغره د دې امیر المؤمنین ده دا یې د ده مبارک شي او داسې د دیانت مسلک او داسې د دیانت مذهب زه دې کې داخلېدل غواړم ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان شم خدای په دغه دیانت والا فیصلې د برکت نه هغه یهودي په هغه مجلس ته قضا کې مسلمان شو حضرت علی او ګواه پیش کولو کې ناکام شو او د زوی ګوی یې بوله نه قبلي او زغره د ده ده او دا یې زما شو بس اصغر هغه یهودي فورا وی قاضي صاحب زه معافي غواړم دا اصغره د دې امیر المؤمنین ده دا یې د ده مبارک شي او داسې د دیانت مسلک او داسې د دیانت مذهب زه دې کې داخلېدل غواړم ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان شم خدای په دغه دیانت والا فیصلې د برکت نه هغه یهودي په هغه مجلس ته قضا کې مسلمان شو حضرت علی رضی الله عنه زغر راواغېسته او یهودي د اسلام په انعام کې ورکړه د مسلمان شو دا زغره زما دا ستا شو دیانت دا د اسلام لویه شعبه ده دیانت یوازې د صدر سره تعلق نه لري زه به خپل هم ځان کې ایمانداري او دیانت پیدا کوم ګاونډي سره به ظلم نه کوم ښځې سره به ظلم نه کوم بچو سره به ظلم نه کوم د حضور پاک مبارک د یو ځل یو صحابي راغی او نبی علیه السلام ته کېناسته وی زما ښځه ده او ما ته وایي چې زما دې زوی له یو مریی ورکړه نو زه دې یو زوی له دا مریی ورکوم او تا پې ګواه کوم ښځه راته وایي چې نبي علیه السلام پې ګواه کا مطلب یې دا چې سبا هسې نه ده بلې ښځې بچي را پاسي او وایي چې دا غلام خو زموږ د پلار دی او تا سره څنګه دی هغوی پکې خپل حصه به غواړي نو یې ښځې راته ویلي دي چې زما دې زوی له یو غلام ورکړه او نبي علیه السلام پې ګواه کا نو دا غلام ستا مخکې دې زوی له ورکوم ته پې ګواه شه نبي علیه السلام ورته نور زامن دې شته یو وی هغوی له دغسې غلامان ورکړي دي چې دله ورکې وی نه ښه نو ما په ظلم ګواه کې یو له ورکې نورو له نه ورکې په ظلم ما ګواه کې انی لا اشهد علی جور زه په ظلم ګوی نه کوم واپس کته دا غلام دې ته ایمانداري وه ډېر پلاران هم ګوره ظلم کوي یو زوی ته په ښه نظر او بل زوی ته لږ په کمزوري نظر یو زوی له ښه شی ورکول بل زوی له کم شی ورکول زوی له ورکول لور له نه ورکول حضور پاک فرمائی نبی علیہ السلام چاچ خپل وارث د خپل حق نه محرومه که الله به د جنت نه محرومه کی دیانت یوازې دا خو نه چې مونږ وایو لکه دا بادشاه کې عدل او دیانت نشته نه ځان کې بم پیدا کې یہ وزیر صاحب کې عدل او دیانت نشته نه ځان کې بم پیدا کې ما کې څونه پوری دیانت ته شپې چې سملې سر پټ کا بلستن کې لږ سوچو کا چې ما کې څونه ایمانداري ده ما کې څونه دیانت ته د ګاونډي سره مې څه سلوک دی ښځې سره مې څه سلوک دی زامنو سره مې څه سلوک دی لور سره د په چورۍ او په اختر رضا کو یو ښکاری چوري دا د لور حق دی
او دا اختر شوقدر خو پکې نشته، نیم خبر چې شته اوس کې نشته. او یو اختر کې یو معمولی غوندې یو دړی روجې او یو پټې ټینګې او چېته د ململ یا د خاصې جوړه، او په بل اختر کې دا د او څه فخر کوي برید ته د خور لور حق دی که دا زما د خور لور حق دی. د خور لور حق دا جایداد دی د خېټې لاندې کړی د خور لور حق دی. نقد مال تا لاندې کړی د خېټې دا د خور لور حق دی. د خور لور حق جایداد کې دی، د خور لور حق ځمکه کې دی، د خور لور حق کور کې دی، د خور لور حق چې دی نه هغه بینک کې چې کم دولت د پلار پاتې دی په هغې کې دی، موټر کې دی. دا د خور لور حق نه دی. ښکری چوری باندې د خور لور د حق نه ځان ساتئ. د ایمانداري ده زمونږه ګوتې به بل ته نیسو، هغه ایماندار نه دی، هغه داسې دی. ځان کې سوچو کې ایمانداري یوازې د بادشاه سره تعلق نه لري. بادشاه کې ایمانداري نه کوي اول نمبر مجرم، ځکه د هغه ټګي ډېره زیاته ده، د هغه سزا ډېره زیاته ده. وزیر کې ایمانداري نه کوي، گورنر نه کوي، وزیر اعلی نه کوي، بل نه کوي، نو چې څومره لوی سړی دی نو لویه بیماري پکې راغله، لوی نقصان راغی، ګناه ډېره زیاته ده. خو هر سړی به خپله ایمانداري او دیانت پم کوي. دکاندار څومره دیانت کوي، پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي، پی والا څونه دیانت کوي، پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي، دا دیانت نه کنه بلکې ګوتې راوباسو. اوچپے میده کوي پکې مګي اوچپے ما ته مخکې ورځ کې یو سړي خبره کوله، سوچه او غوړو خبره راله، یو ځای راته یاد کړه، وی الوګان پرې کوي او پکې اچوي. یا خدای پاک دا پیسه څومره خوږه شوه، د ایمان نه هم زیاته خوږه شوه، د پیغمبر د خبرې نه هم زیاته خوږه شوه. دا خو ما ته خپل پیغمبر ټګي به نه کوې، من غشنا فلیس منا، چا چې زما مسلمان سره دوکه وکړه دا زما ډله کې نه دی. نو د پیغمبر د خبرې نه ستا دا پیسه ډېره خوږه شوه. مساله کې ټګي دوکه، غوښه کې ټګي، د هډوکو عامل به درته په غاړه کي. خدای دې سره اوس څوک هم پکې شته نیکان هم شته، ټول بدن بني. مساله کې ټګي، په غوړو کې ټګي، په اوبو کې ټګي. اوبه چې در باندې کومې خرڅوي په بوتل یې لیکلي چې دا هغه کوم منرل واټر دي او ډکړې د تورنګو د کم دی. یو مثال در درکو څه کې ټګي نه شوه، ګیس کې ټګي، دا سنجي پمپونه. اکثر تپوس کوم پریشر دی پورا دی، ویو چې 40 میټر لاندې روان دي، هلکه تا خو یې پورا دی، وی دا به اوس پوره شي که نه. نو چې 400 ګیس واچي اخري د 20 پاتې شي نو هغې کې لږ تیز شي، اوس مې پوره شو. 400 دی هله په نیمه کې واچول اخري کې دي پوره. خدای ته وګوره، دا خلک چې د کروڑونو روپو د ګیس د سنجي پمپ دی، ته نور چاله ګټې نیکبخته. پیټرولو کې ټګي، ډیزلو کې ټګي، موبلایلو کې ټګي، چاله ګټې دغه سنجي پمپ والا چې دا ټګي کوي. نیکان نم پکې ټول بدن نه یادوم، پکې نیکان به وي، دې چاله ګټې. دا خو د کروڑونو روپو سرمایه ده. نو معلومیږي دا چې د زامنو دونه داسې چې زامنو دین کېږي، د نوسو دین کېږي، دا کړوسوله ګټې، دا حرام خوري کړوسوله کې. هغې خلکو لکه چې هغه لا پیدا هم نه دي، هغې لکه چې هغه پیدا شي دوی چې قسم دی که دې نیکه ته دعا م وکړي، دې یاد هم کړي. تا ته خپل نیکه یاد دی، د نیکه پلار دی یاد دی، څومره دعاګانې دې نیکه ته او د نیکه پلار ته وکړئ. کلوسي شو که نه، کلوسي ته د نیکه پلار کم ځای یاد دی. نو اکثر دا مالدار خلک، دا سرمایه دار او دا کارخانو والا خلک، د دوی دومره مالي چې د زامنو هم دغه بس دی، د نوسو هم بس دی. دا چاله ګټه کوي؟ دا کلوسو لکه هغه کلوسي چې لا پیدا نه دي، خدای ګواه دی که دې یاد کي، په دعا کې به دې یاد نه کي، هغې لپاره د الله آخرت خواره. خدای به په دې پېژنې او شیطان به هم پېژنې. خدای او رسول وی مه کوه او شیطان وی کوه. موږ د شیطان تابعدارۍ په مخ اخیستي، هر سړی بل ته ګوته نیسي، ځان کې چا هم سوچ ونه که. جناب دا د ایماندارۍ مثال ماشاءالله. ایمانداری چې چا کړې ده خدای ولا د هغې صله په دنیا کې مو ورکړې ده او د هغې صله ولا الله په آخرت کې مو ورکړې ده. او چې چا ایمانداري نه ده کړې، دغه صحابه کرام ایماندار خلک وو.
دیانتداری پکې وه، تر ننه پورې موږ نوم څونه په عزت اخلي. رضی الله عنه دعا ورته کوو الله ته ترې راضي شي. او مثال کې پیش کوو چې داسې موږ هم شو، او چې چا دیانت نه دی کړی، ایمانداري نه ده کړې. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو کافر راغی مسلمان شو، د روم د یو علاقې بادشاه مسلمان شو، جبلی نومو، جبل ابن اهم. او حضرت عمر ولا دونه لوی عزت ورکه چې هغه وی زما عمرې تړل کېږي، وی راځه زه سره عمرې لځم، د مدینې نه مکې مکرمې ته سره عمرې لځم چې ستا یو عزت راشي. ورسره راغی صاحبه عمره کوي، نو عمره کې خلک طواف کوي، طواف کې لنګ والي، نو چېرته د یو سړي د یو باندیسي خپه د دغه جبله بادشاه په لنګ راله، هغه چې د قدم واغېست لنګ ته لاندې پرېوت، زه یې لنګ اوچت که ځان نه تاو کو، خو بادشاه و مسلمان شوی، سپېړه اوچته کو، دغه باندیسي یو مضبوطه سپېړه و، ته زما په لنګ پکې خود ما نه یې لنګ وغورځو. هغه خو د انصاف د دیانت زمانه وه. حضرت عمر ته درخواست وکړه، وی جي دغه چې دی د بادشاه زه ووالم. هغه بادشاه راویست په طریقه راوغوښته، وی دا تا ولې وو؟ وی زما په لنګ یې خپه کېښوده. وی تا لکه زه په لنګ خپه ولې کېښوده؟ وی ته به لنګ اوچت کړی و که زه خو طواف کې روان وم، د ده لنګ چې په ځمکه راښکې شو نو زما پې خامخا بخپه راغلي، لنګ به دې اوچت کړی زما خپه پې نه راتله. ذلک وی خیر دی، نه نه باندې سی وی خیر پکې نشته، ما نه سپېړه وستله، که د اسلام څه قانون په دې کې وینو قانون به ماله جاري کوي، او که دا قانون د جاري نه کړي نو د قیامت پر ورځ به زما لاس وي او عمر ستا به ګرېوان. خدایا دا څه مسله. خیر دی جي بادشاه ایمان یې راوړو، مسلمان شو، او دنه به اسلام خو دې ته وایي چې ته دله سپېړه ورکړې خپل بدل دې والې، دا دې ته وایي. او دویم دا دی چې معاف یې کړه، وی نه معاف کوم، ماله به دې خپل بدل اخلي. اوس عمر فاروق خو دې خوا خو بادشاه دی، مسلمان دی، د هغه عزت هم پکار دی، لیکن بل خوا د قیامت خبره ده، دیانت و ایمانداري پکار ده. اب بادشاه ته وی چې داسې کار دی، زه وی دې به مونږ رضا کړو، باندې سي وی چې رضا پکې نشته، ما نه سپېړه په ډک مجلس کې ایستله او زه به خپله سپېړه عالم کړې، اسلام په قانون کې دا وي، او که نه بس اسم نه کوم، خو قیامت پرې به تا نه تپوس کوم. اب بادشاه پوه شو، هغه وی صاحب ما له یو څو ورځې مهلت راکړه، دا باندې سي به رضا کړم. وی ډېره ښه ده، مهلت مې درکړه. هغه څو ورځې مهلت کې هغه بادشاه شپې د شپې واپس وتښتېده، روم ته لاړ او واپس عیسایي شو. عیسایي وی داسې دین مې نه دی قبول چې د یو بادشاه مو زمانه دی پکې سپېړه په بدل کې دغه کېږي، اخیستلی کېږي. دا قانون خو حضور پاک په ځان چلولی دی. یو موقع کې جهاد کې صفونه برابرېدل، نو نبی علیہ السلام مبارک سره غشی و، نو هغه غشي داسې راښکوي دا صفونه نیغ کې، زما دې غشي سره صفونه نیغ کې، نو چې چا لږه سینه بار وه نو هغه ته به یې ویل ته لږ دن نشه چې صف برابر شي. نو هغه غشي نبی علیہ السلام راښکوي، نو یو صحابي په خېټه راښکلی شو، نو خېټه یې خوږ نه شوه، خو داسې معمولي غوندې داسې دا سربن یې لګو ګرېده. هغه صحابي زر د صف نه راووت، وی الله رسول زما دې خېټه خوږ کړه. وی ما خو دا غشي راښکم، هغه ستا خېټه قصدن نه خوږوله، دا غشي راکاږم چې دا صفونه برابر شي. نه نه وی زما دې خېټه خوږ کړه، ما له د دې د شریعت د حکم مطابق فیصله وکړه. وی ښه نو شریعت فیصله خو دا ده، ما قصدن نه دي کړی، خو چې خامخا ته وی نو دا غشي واله ته زما په خېټه راکاږه. و صحابت حیران شو چې داسې مسلمان دی. صحابه خو به د نبي علیہ السلام نه قربانېدل، او د جهاد له پیغمبر په حکم راغلی، نو د پیغمبر په حکم سر ورکې، او که د هغه نه په غلطۍ سره غشي راښکلی چې ستا په خېټه هغه نه برداشت کې، ته ته دا لیونی که روغې؟ وی نه دا هم د دې پیغمبر وینا ده، د ده وینا ده، ما له خېټه خوږ کړې ده، زه به ترې د خپلې خېټې بدل اخلم. د دواړو جهانو مبارک سردار ته ګوره، صحابه د چپ د دې حق په ما کېږي، ما احتیاط نه دی کړی، زر یې ورته خېټه مبارکه کولاو کړه، لمن یې اوچته کړه، صحابي ته وایي د هغه شیواله راشه شابه زما نه انتقام ول، هسې نه د قیامت ورځ ته ستا دا خبره پاتې نه شي. چې چې لمن یې اوچت کړه صحابي رامنډه کړې او د حضور پاک خېټې ښکلولې شروع کړل، خېټه وله ښکلۍ 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 جاړي، اردت هذا یا رسول الله، دا الله رسوله دا مې مقصد و، زه خو زما مور پلار تا ده قربان، زه به تا نه انتقام علم. یو موقع خدای پېښه کړه چې په دې چل د پیغمبر هم دا خېټه ښکل کړم، لیکن د نبي علیہ السلام دیانت ته ګوره.
نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر بادشاہ دا چته کی دی سی یو جہاد کے د مکہ مکرمه د فتح په موقع باندې یو خزه و فاطمه نو د بنو مخزوم قبیله و فاطمه مخزومیه وته وای هغه اغلا وکړه چې اغلا وکړه نو فیصله دا و چې لاس پته کټ کېږي لاس پته پرې کاو هغه د مالدار سړي لور و هغه وی داخل لوی مصیبت ته خزه دا او خې لاس ته کټ کړي دا به څوک واده کوي څنګه او دا به کار څنګه کوي او دا خو د یو شریف او د مالدار کورنۍ لور دا بچکول پکار دی ردی لاس کټ کېدلو یاره نبی علیہ السلام ته به څوک وایي چې دا لاس ته مه پرې کوه یو سفارشي پکار دی نو چا دا غږ نشو کولی وی نبی علیہ السلام یو غلام دی زید ابن حارثه دا غږ ویلی اسامه ابن زید هغه اسامه د نبی علیہ السلام ډېر زیات خوښ دی که هغه ورته ووایي نو ممکن دی د هغه خبره ومني هغه ته یې ورته سپارش وکړه اسامه ابن زید راغی نبي اسلام ته ویل الله رسوله دا یو ډېر شریف خاندان دی او دا ډېر مالدار سړی د هغه لور ده او خشتم ده او دا زه درخواست کوم چې دا لاس یې پرې نشي نبی علیہ السلام غصه شو اتشفع فی حد من حدود الله ته د الله په حد کې ما ته سفارش کې چې لاس مې پرې کوه زما د قسم پاللی دا فاطمه مخزومیه ده که زما لور فاطمه اغلا وکړه نو لاس پته پرې کو اسلام کې دا فرق نشته چې دا پیغمبر لور ده او دا امتی لور ده او دا بادشاہ دی او دا گدا دی دا فرق چې دا فرق دی پکې راوستم انصاف ختم شو بیا نو حضرت عمر هغه سړی لاړ واپس کاته شو عیسائی بهر کې څه زمانہ پس صحابه کرام دغه علاقې ته تللي روم ته چې روم ته تللي دغه بات او هغه چې لاړ هغه قوم بیا په تخت کېناو چې زمونږ بادشاہ بیا راغی عیسائی په تخت یې کېناو نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر هو چې مسلمانان راغلي دي نو دا مسلمانان مال راوړل نو صحابه ورلل چې تاسو ته کوي تاسو صحابه د مدینه مسلمانان ویاو ما پیژنه وینه تا نه پیژنه ویزاغه جبلا بادشاہ او هغه باندې سي نه چې مې سپېړه استو یادم شو بالکل او بیا هغه نه بدل غشتو د شپې واپس رااله وی زپوسته نکو بادشاہ سلامت هغه څو ورځې په اسلام کې تیرې کړې هغه نه مخکې عیسائی اوسم عیسائی اول څنګه دا عیسائی بادشاہ وته وی قسم چې هغه څو ورځې کې کم سکون او اطمینان دی بادشاہ کې نه مخکې مالی درو نه پکې اوسینه بیا مسلمان شرازه وی اوس بخلک وی چې کله مسلمانی دی او کله عیسائی کېږي خلک برا پورې خان دي خلک اسلام ته کېږي نو یو چل مزره کې د هغه کولی شي نو واپس مسلمانېږم اداري که عمر مال لور راکړي نو زه مسلمانېږم زه به خلکو ته دا باره ونیسم چې وروره یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه دا مې بار نه شي نو صحابه ورته وایي که زمونږ لوڼه غواړي خو د قربان او د عمر لور خو د هغه په اختیار کې دي نو هغې کې مونږ څه نه شو تپوس پرې ویې تپوس ته وکړې دا لور راکړي زه واپس مسلمانېږم د اسلام هغه څو ورځو کې چې زما په زړه کې کم اثر او کم اطمینان هغه نشته ای واپس راغله چې حضرت عمر ته وی نیک بختو خبر موته کړي یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېر لونم قربان او صحابي په اسور کوي خطیز اعلی اسګور او پاغه سور شاه او شاه بازار رسوا او ورته وایي چې د عمر لور درته حاضر ده په نکاح درکې شاه مسلمان شو واپس راځه او چې دې ورو رسید روم ته نو بس هغه بادشاہ وخت مړ شو جنازه روانه و اسلامي په نصیب کې بیا دیانت او ایمانداری در اسلام لے شعبہ تگی بنے کے در دیانت خلاف دھوکہ بنے کے در دیانت خلاف بل مسلمان تبس پک نہ گورے دا دیانت نہ دے دا مسلمان بعزت کے حرام خوری بنے کے پر دے حق بنے نہ وہے آؤ گاونڈی تب ضرر نہ رسے پکور کے بچوں سر بد ایمان اور اسلام مطابق جن کے رہے پلار دا پلار بقدر کے دا مور باحترام کے دا ټول دیانت تے دیانت یوازې د قاضي د کرسۍ سره تعلق نه لري دا ټول دیانت دی د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم به قدم ایږدي د هغه په طریقه به ژوند تېری دکاندار به په خپله دکاندارۍ کې دیانت کوي بادشاه به خپله بادشاهۍ کې دیانت کوي او دارنګې د قوم مشر به په خپله مشرۍ کې دیانت کوي او د کور مشر به په خپله مشرۍ کې دیانت کوي او دا دیانت دا د اسلام نبی علیه السلام مبارک چې به کلم د سفر نه واپس شو او د مدینه شریفی غرونه به ولیدل نو ساروی به تیز که د مدینه شریفی د محبت توجه نه تیز به که
او چې کله د احد غر به ولید نور به ساروی تیز کا وی هذا جبل دا یو غر دی یحبنا موږ سره مینه کوي ونحبه موږ د سره مینه کوو. او حضور پاک فرمایلی وی د قیامت پر ورځ رب العالمین د احد دا غر راوالی او د جنت په دروازه کې به کېږي. دا د برکت ځای نه دی او د برکت ځمکه د مدینه منوره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یا خو صحابه هغه چې مدینه شریفې ته لاړل نو مکې خوښوله وی خدایه د وبا ځمکې لرالو خدایه مونږ به واپس مکې ته کله ځو دومره مینه یې د خپل وطن سره. او یا الله د حضور پاک په دعا ورته مدینه شریفه دونه خوږه کړه چې حضرت عمر فاروق یو ځل حج ته تللی نو چې واپس راته او مدینې ته رانږدې شو شپه وه شپه د شپې د څوارلسمې سپومۍ وه. هغه سپومۍ ته چې دی باره ووت داسې عجیبه انوار نازلېدل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی الله وی دا سپومۍ دلته رڼا کوي دا به په مدینه شریفه کې رڼا کوي. وی ردی دا انوار دلته راکوزیږي دا په مدینه شریفه کې راکوزیږي. وی خدایا د پیغمبر دی کلی مدینې ته به کله رسم دومره مینه پیدا شو. او دا الله نه یو سوال وکړو وی خدای یو سوال دله کوم اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدایا مال ستا په لار کې شهادت راکړه. د شهادت سوال وکړو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدایا و استا په لار کې ما شهید کا وجعل قبري في بلد رسولك او خدای زما قبر ستا د پیغمبر په کلی کې په ښار کې وګرځاوه. دا سوال وکړو. یې مکې پسې ارمانونه کول او یې بیا دا غوښتل چې زما مرګ په مدینه کې راشي او زما قبر د پیغمبر علیه السلام په کلی کې شي. هغه تمنا ورزو الله پوره کړه. کله چې د خلافت اخیری کالو نو بازار کې روانو. بازار کې یو غلامو ابو لؤلؤ مجوسی غلامو د حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه غلامو مجوسی و آتش پرست. هغه لګیا دی دا دغه جوړی میچن جوړی میچنې جوړولې لور. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چې پلار روان دی دا غلام ولا ابو لؤلؤ را پاسید وی امیر المومنین زما یو خبره و وی زما دی غلام ته ووایه دا دی مولا ته ووایه مغیره ابن شعبه ته چې زمانه دا مزدوری په ما کمه کی دا غلامان به خلقو واغشتل نو بیا به په کار روزګار کوم او ورسره به یې تړه کړې وه چې دروازې به دومره پیسې پیدا کړي یا د میاشتې به دومره پیسې پیدا کړي. وی زما دی مولا ته ووایه چې دا مزدوري را باندې کمه کړي. وی څومره درنه اخلي؟ وی دومره رانه اخلي. وی دا خو لږه ده ډېره نه ده نوری در باندې څومره کمه کړي. دا غلام غصه شو لکه یو خبره وکړه وی ښځه تاله به م یو جرنده جوړه کړم نور غږ یې ونه کړ. نو یو چاړې جوړه کړه دوه مخیزې او څلوېښت ورځې به ګرموله او د زهرو په اوبو باندې به یې اوبه کوله. لور چې چاکو یا چاړه کله ګرم دغه کوي اوبه کوي دا ګرمه کي نو بیا وله اوبه ورکړي هغې سره دا چاړه لږه مضبوطه شي یا دا چاکو. نو هغه دوه مخیزې چاړه به یې روزانه ګرموله سره به یې کړه او د زهر اوبې ځان ته یې ښودې وې هغې کې به یې غوپه کوله. څلوېښت ورځې یې وله د زهر اوبه ورکړې. دا د چا دپاره د حضرت عمر دپاره چې که چېرته د زخم نه مړ نه شي نو چې د دې زهرو د اثر نه خو مړ شي که نه. چاړې تیاره کړه او ځان سره یې پټه راوړه جومات ته راغی. د سار منځ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سار په مانځه ولاړ او تلاوت یې کو تړومبي رکات کې او دې شاته ولاړ د چاته څه پته لګي
ناګانه چاړې راوویسته او په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو څو سخت سخت غزارونه وکړل، په هغه دوه مخې د چاړې ووهه. سخت غزارو داسې په چاړو وو چې چاړې ته خېټې ته پورې را پورې وسته، د وینو شور پوړ شو، غریب پرېوت. لیکن رو په هغه وخت کې نه چغه وواله او نه اوازونه وکړل. فورا یو بل صحابي شاته د مټې ونیو او هغه یې ځان په ځای ودرو، هله وایي دا مونځ پوره کړه. د چاړې څومره سخت درد دی او د زخمونو څومره درد او وینه ترې بیږي، لیکن رونو د مونځ یې ګورئ هغه وخت هم خیال وسات، مونځ ډېر اهم شی دی. د ځان په ځای ودره. اوس هم چې امام ته څه مسله پیښه شي نو دی فورا ورپسې چې کوم مقتدي ولاړي شاته او د مونځ په امامتۍ پوهېږي هغه یې د مټه ونیسي، د ځان په ځای دی ودرئ. باقي چې کوم مونځ دی هغه به هغه دویم امام پوره کړي. نو زر هغه صحابي یې د مټه ونیو او د ځان په ځای باندې ودرو، وی شا به دا باقي مونځ پوره کړه. او دغه سړي چې حضرت عمر رضی الله عنه دې تختېده نو صحابه ورانیوه، نو 14 صحابه نورم ووال، 14 کسه نورم غریبانان شهیدان شو، ځکه دوه مخې د چاړه ده ورسره. اخیره کې یو صحابي یو خیارتوب وکړه، هغه سره یو کوټ و، هغه کوټ یې راواغېسته او په ده د پاسه یې ور واچه چې په بله طریقه خو دی نه ګیرېږي، په دې کوټ کې به یې دننه ګیر کړو نو دی به ګیر شي. نو چې کوټ یې پرې ور واچو نو د چاړه راواغېست، ځان یې پرې اعلالو چې ما سره به دوی څه کوي، بلا خلک مې مړه کړل او امیرالمؤمنین مې والد. خو خیر صحابو کلک ونیو، ویې ته جیل کې واچو. وروستو صفونه و تیاره وه، د سهار مونځ و بجلی خو وې نه. وروستو خلک پوه نه شو، وروستو چې صفونو کې کم خلک ولاړو هغوی وی چې مونږ دومره پوه شو چې د عمر اواز بند شو، د بل صحابي اواز شروع شو، او وی لږ په غرب بر پی شو چې یاره مخکې صفونو کې څه شور او شرابه او څه منډې تړلې شو. خیر مونځ مکمل شو. چې مونځ مکمل شو دنه وینې بیږي او په کم ځای کې ولاړ دی؟ د حضور پاک په محراب کې ولاړ. عجیبه خبره ده. د الله نه سوال کړی دی چې اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک، خدای ستا په لار کې شهادت راکې. نو شهادت ولا خدای د پیغمبر علیه السلام په محراب کې ورکړ. هغه ځای کې وینې توی شو چې کوم ځای به حضور پاک امامتی کې مونځ کو. رونو چې خدای ته د کومه تمنا وکړو او سوال دی د اخلاص نه وکړه، خدای پاک یې ګورې قبلوي. مونږ خدای پرېښی دی او دنیا ته م رجوع کړی. کله چې ضرورت راشي نو الله ته چغه ووم، او چې ضرورت هم نه نو خدای م هېر کړی دی، خدای مه هېروئ. که تاسو خدای الله وایي فاذکروني اذکرکم، ما یاد کې زه به تاسو یاد ساتم. یو کافر بخپل بت ته لګیا و عبادت پې کو، د هغه بت نوم یې لات و لات. قرآن شریف کې مرازي لات و منات و عزا. نو لات د هغه بودو، نو دی لګیا دی هغه خپل بت ته عبادت کوي، یا لاتو یا اللاتو یا اللاتو، هغه بت یادوي ای زما لاته خدایه. سترګې یې ورلې، چې سترګې یې ورلې نو خولې خطا شوه، د یا اللاتو په ځای یا الله ووی. انسان د خوله خطا کېږي یا اللاتو، او چې سترګې یې ورلې یا الله نو فوراً الله آواز ورکوي لبیک یا عبدی، اے بنده حاضر ام سوی. فرشتے اللہ تا وی خدای دا خود تا تا آواز نکی، خلی خطا شوا، سترگی پٹے شوی، دی خودی بود تا چگا وی خلی خطا شوی، اللات پزیستانو واغش. اللہ سوی وی بے شک ما تا پتر چی دیو دشو خلی خطا شوا او پا غلطے زمانم دا خلی نو خط، لیکن دی اغا خپل خدای تا لگیا دی چگی وی اغا آواز نور کئی. نو چې ما ته چغه وواله او زه آواز ورنکم نو په ما او د ده په دې خدای کې څه فرق شو؟ د ده په خدای او په ما کې فرق دا دی چې دی به خپل خدای ته چغه وی ابه جواب نه ورکوي، او ما کې فرق دا چې ما ته چغه وی زه به جواب ورکوم. دغې خپل خدای ته که دی چغه وی فایده نشي ورکولی، د ضرر نه نشي بچ کولی،
او چې ما ته چغه وی فرق دا دی چې د فایده م ورکولی شم د ضرر نه م بچ کولی شم. لبیک یا عبدی، اے بندہ حاضر معایه سوی. قدرت الہی تا گورا دق وقت کی دا اللہ غا آواز در سڑی دے وقت تا رو رسید، ایک وقت تا رو رسید راویخ شو خوب نوت پا سوچ کے پریوت اللہ زدہ چه عبادت کم دا خو پا غلطے افسانم زما دا خلے نوت ما خو لات یادو دا خپل خدای میں یادو او پا غلطے استانم دا خلے نورید نو خدای تا پا غلطیم دمرم ما تا بیداری چی فوراً ما تا لبیک حاضرم پا غلطے منو مستاد خلے نوت او خدای بیام تا ما تا متوجہ او زما آواز اوری اگا بوتی و چت کا ازمکی لیراو براو ویش پیتاو یا کالمی در تا چغی والی پا ویخ تاق وارو جواب را نکر شپیتاو یا کالمی در نغختناو کلا اس پخرانه لی او اینن پا غلطه که دا خپل رب نوم زما دخلی نوود وی دا آغی عرش ناواز را کیو زیورم پتاو لگی دا چلوی خودشتا او اغا یو ده او دا خیر او دا شر بالک ده خیر ورکولیش شر دفکولیش خدای پاک مسلمان. نو دا انسان آرزو و تمنا چکل انسان اللہ تا آواز کئی نو خدای ہر دے موجود دے خدای پاک ستا آواز اوری خدای ستا تمنا پورا کولش او اللہ وی فذکرونی ما یاد کے اذکرکم زبتا سو یاد کم. نو مسلمان لپکا دی پا یو گڑے اللہ یاد کے او خدای پاک دا چا دا عبادت نا شکری نکئی دا اللہ پا نمونو کی اونم دی شکور وطوی شکور یا شاکرم راغلی دی او شکورم راغلی دی. دا طالبان پا مونگ سوال کئی کہ دا دی مانا خود شکریه ندا شاکر او شکور خدا مانا چی خدا پاک شکریه ادا کئی نو شکریه خو آغا سوک ادا کئی چا سر چی خیگڑاو کئی نو خدا سر خو نسو خیگڑا کولی چی اونا خدا دا چا خیگڑی تا محتاج مونگ وایو نا دا شکور او دا شاکر مانا قدردان دی سوک چی دا چا دا نعمت قدرو کی اغتا قدردان یا لکوی دا قدردان دی خواہ زما دا دی نعمت احسان فراموش ندی. نو خدای پاک چی تی عبادت کے دے عبادت فیدہ تا تا دا اللہ تا ندا خو بیام خدای سرستا دا عبادت قدر شتا نو چی خدای سرستا دا عبادت استا دا جلا قدر شتا نو دا قدر والا قدردان تشکور و شاکر ہوئے. نو زمارونو اگا سوال کرو خدا شہادت را لراکا اللہ والا اگا سوال دا سے قبول کا جدہ حضور پاک پا محراب کے والا شہادت ورک دے غریب بے ہوش شو صحابہ اچت کورتے آؤ چیوے بے ہوش پروت تے رال الداغ زمانے حکیمان او طبیبان علاج والا کئی پیچی والا پخلک اڑی اغت پا دے خیٹ روزی لکه خیټه سوره ده معده سوره ده بیل خیټه ته دننه نزي سترګې یو غاړولې چې کله سترګې یو غاړولې نو لومبې تپوس ته څه کوي ګوره چې خلک سترګې یو غاړې لومبې ویله شابه ډاکټر راولې طبیب راولې مړ شوم اله شابه زخم راله وګنډې نو چې لومبې سترګې یو غاړولې تپوس کوي وی مونځ پوره شو که نه اللہ اکبر صحابہ ورطوی زامن ورطناسی صحابہ ورطناسوی او وی چا سرتا ورسو افلان کی صحابی اخیرہ پورے سرتا بالکل اخیرہ پورے سرتا ورسو وی خوص مالو براولے صحابہ دا خیالو چی گنی دیتا گینے ذکر دا خود زن کدن وقت او دا وقت انسان تا تگا تند لگی وی شاب او براولے اغی والا او بپا لوٹا گیا کہ وی نا غٹ لوٹا کی راولے کوزا کی اوبا راوڑے پمنڈ لالل او بے والا راوڑے او پا دی تمدی چی دے تگی دے او دی با دو بس کی چی کل او بولا راوڑے وی مالا لگا تکیا را کی اغی والا تکیا ورکرانے گئے کا او بے پا کاسا کی اولوی نا کاسا کی ماروے وی سیپ سکی بس کی وی او 10 کو او 10 اوبراتا واچے وی الا شابه نور خو نه دی خطلی وی نه سیب لا نه دی خطلی وی شابه نور رو نخیجی چه او 10 کن
زوی ورته وی عبدالله ابن عمر وی بابا تیمم باندې وکړه کنه تاله خو دې وخت کې تیمم جایز دی وی بچی دین ما ته مخایا ستا نه زما د حضور پاک سره صحبت زیات پاتې شوی او ستا په نسبت ما د حضور پاک نه دین مسلې زیاتې اورېدلې دي شابه اوبه راته واچوې چې اودس وکړم په هغه حال کې اوبه ورته واچولې اودس یې وکړ چې بیا کله اودس وکړ وی تکیه راکې رانیغ مې کې او مخ راله قبلې ته مخامخ کې چې مونځ وکړم زوی ورته بیا وی بابا په اشاره وکړه دی وقت کې خو تعالی په اشاره مونځ جایز دی وی ما ته دین مخایه بچې ما د حضور پاک سره دې روزې مبارک صاحب سره ډېر وخت تیر کړی دی د دین مسلې او د مونځ چل مې ته زده کړی دی مونځ یې وکړه د مانځه نه چې کله فارغ شو نو بیا یې تپوس وکړو وی دا چوالم ور نورې خبرې وروسته دي دا په چاړه چوالم وی دا ابو لؤلؤ هغه مجوسي غلام د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام اغوال اخو مجوسی و کافر نو دی سوی وی الحمدلله خدای لسانا دا چې زما مرګې د هغه سړي د لاس نه ونه که چې هغه قبلې ته مونځ کوي چې د کافر د لاسه مرو ځکه هغه سړی مجوسي چې د مونځ ګزار د لاس ته زما مرګ مقرر نشو او زما مرگ د مجوسی غلام د یو کافر د لاسه مقرر شو ګوره دې کې د منځ اهمیت ته اشاره ده ولې چې منځ ګزار سړی او هغه والم نه به بیا جهنم ته ته نو د هغه منځ فایده به ختمه شوې وه خره چې د مسلمان منځ ګزار د لاسه مړ نه شم او د کافر د لاسه مړ شم وی دې د خدای هلاک کړي دته خو ما سستغه خبره نه وه کړې دته خو ما دومره و چې دا کم مزدوری در نمولا اخلی دا خو لک دیر شی نه دی لک شی دی بیا ورته صحابه رالل وی صاحب سړی نیولی دی مړی کو حکم کوه چې مړی کو وی ولی وجنه وی ته چې ووالې وی زه خو لا جم دیم وی په هغه به قصاص اله راځي چې زه مړ شم نو زه خو لا مړ نیم جم دیم نو تاسو څنګه قصاص کوئ او چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو وی پاغه با قصاص اله راځي چې زه مړ شم نو زه خو لا مړ نیم جم دیم نو تاسو څنګه قصاص کوئ او چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو دی که بیا وجنې او که بیا مفتو کې بخیاف وکوي حضرت ابن عباس رضی الله عنه راغی د هغه پلار و حضرت عباس هغه به د غلامانو تجارت کو د امریان به یې غشتل او خرڅول بار نه به یې راوستل او په بار به یې خرڅول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راغی ورته ودرېد ورته وی کاکاجي چواله وی ستا پلار مړ کړم عباس یې ورته یادو رضی اللہ عنہ اغلی شو وی ځکه چې دا غلامان او دا امریان د دې تجارت ستا پلار کوي دا هغه د بار نه راوستی دي زمارونو بیا اخیری وصیت سو وصیت یې دا اوس بردان نه پس خلیفه ګوري په ځان فکر نشتا نو شورا یې جوړه کړه د شپږو کسانو وی د شپږو کسانو شورا مې جوړه کړه دوی چې څه فیصله وکړه و زما نه پس امیري او ای زما زوی عبدالله ابن عمر دی پکې ناست دی خو د هغه ووټ بني کله که د شپږو کسانو بیا اختلاف راغی زما د زوی رای به پکې نه د دې صرف هسې مشوره کې شامل کې د دې ووټ بني که څلور یو خوا شو دو بل خوا شو زما د زوی رای له به اعتبار نه بیا بل وصیت یې څوک وی بچې وی لال شی او کار وکړه وی عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووایه چې زما د زړه د ارمان دی چې د حضور پاک په ګاونډ کې دفن شم نو که چرته ځکه حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې دفن او یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دفن نو که عایشې بیبي اجازت را کوم او که را نه کوم عبدالله ابن عمر لار زوی وی بیا عایشې رضی الله عنها ته د دې دروازه اوړه بوله څوک عبدالله ابن عمر بابا میرا لېږلی او هغه دا تمنا کوي سوال کوي که ته اجازت ورکې نو هغه وایي چې د حضور پاک په خوا کې دفن شم عایشه بیبي ورته څه وایي وی دا ځای خو ما ځان له وخت کړی
وی ما وی یو خوا به مې پلاري حضرت ابوبکر او بل خوا به مې خاوند دی نبی علیہ السلام مبارک. خو ده چې عمر غواړي نو ما په ځان دله ترجیح ورکړه عمر دې پکې ښخ شي او زه به د نورو ملګرو بیبیانو سره د مدینې په مقبره کې دفن شم. ده داسې نیغ نیغ دروازې ته کتل چې عبدالله ابن عمر راښکاره شو. وی بچې څه خبر دې راوړه؟ وی چې ستا څه خوښه وه هغه خبر مې دله راوړه. هغې خو هغه ځای ځان له غوره کړی خو هغه وایي چې زه په ځان عمر له ترجیح ورکوم او عمر دې په دې ځای کې دفن شي. وی بچې د ایمان نه پس ګوره دې ټکي ته غوږ کښېږدئ. وی د ایمان نه پس چې د ما د زړه کم لوی خواهش و هغه دغه و چې د حضور پاک په ګاونډ کې دفن شم. دا مې زړه تمنا. وی اسې نه دې وخت کې لا زه چا ورته امیرالمؤمنین وی ګورې زه امیرالمؤمنین نه اوس مرم. خو ظاهر کې بیا د مسلمانانو بادشاه ممکن نه د عایشې دړه نه دا ځای ما ته نه خوښ کړی خو زما د حیا د وجې نه غږ نشي کولی. نو چې کله رانه سوخېږي نو بیا تې دوباره تپوس وکړي. کټ مې یوسی ورته وی چې عمر حاضر شوی دی نو که دوباره بیا تپوس هم تې وکړه زما د مرګ نه پس او اجازه تې وکړه خو ډېره ښه ده که نی ما د مسلمانانو مقبرې ته یوسي. چې ساعت یې وخته نو بیا یې وړه. بیا د عایشې بیبي نه تپوس وکړه هغې وی بلکل زما را طرف نه ورته اجازت دی. نو د حضور پاک مبارک د قبر سره د حضرت ابوبکر صدیق قبر دی په داسې شکل کې دی چې د حضرت ابوبکر سر د حضور پاک د اوږو سره برابر دی لږ تښکته دی. او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر سره دی داسې شکل چې د حضرت عمر سر د حضرت ابوبکر اوږو سره دی مخامخ. نو ګوره سوال یې څه کړی؟ سوال یې دا کړی چې وجعل قبری فی بلد رسولک وی خدای زما قبر ستا د پیغمبر په ښار کې وګرځوه. د دغه ځای سوال یې نو کړی د مدینې د ښار سوال یې کړی چې د مدینې په ښار کې زما قبر راشي. نو الله وسونه احسان وکړ وی د مدینې ښار نه د حضور پاک کور او د حضور پاک کور هم نه د هغې کوټه او د هغې مبارکه کوټه هم نه د هغه ګاونډ در نصیب کو. مدینه منورې سره چې څوک مینه ساتي او محبت ساتي دا د څه د وجې نه ساتي؟ دا د حضور پاک د وجې نه چې دا د کلي خو ډېر هم شته. په مدینه شریفه کې نه ابشارونه شته او نه پکې ځنګل شته. مکه او مدینه دواړو کې داسې دي نه پکې ځنګل شته او نه پکې ابشارونه شته او نه پکې د سیر و تفریح څه شته. سیر تفریح له خلک هغه ځایونو ته وي چې کوم ځای کې ځنګلې وي یخې هواګانې وي واورې وي پکې او یا پکې نهرونه او سیندونه پکې دا هیڅ نه په مکه کې شته او نه په مدینه کې شته دا پکې نشته. او بیا هم خدای پاک د مسلمان د زړه مینه هغه ځایونو سره پیدا کړې ده. دا د څه د وجې نه؟ دا د بیت الله د وجې نه او د حضور پاک مبارک د وجې نه. نو چې د حضور پاک د وجې نه څوک د مدینې شریفې سره مینه کوي نو دا د چا سره مینه شوه؟ د حضور پاک سره. او د نبی علیہ السلام سره مینه ده الله سره مینه ده د بنیاد شروع. نو چې دا تمنا ساتي ډېرو بزرګانو هم دا دعاګانې د خدای نه کړي. او حضور پاک فرمایي چې کم مسلمانی او دې په حالت د اسلام کې د مدینې مرګ ځان له خوښ کې او په مدینه شریفه کې دسه وځي نو د قیامت پر ورځ به دغه انسان دپاره زه شفاعت کوم. او یو بل حدیث کې راځي وی چې کله د قبر نه زه پاسم نو د مدینې خلق به زما لښکري د مدینې شریفې په مقبره کې د 100,000 صحابه و نه زیات صحابه کرام دفن دي. څومره مبارکه مقبره د 100,000 نه زیات. د حضور پاک لونه مبارکې پکې دي بیبیان مبارکې پکې دي او د خاندان خلق لکه حضرت عباس رضی الله عنه حضرت عقیل رضی الله عنه دارنگی حضرت حسن رضی الله عنه او د حضور پاک ترور شوا بی بی عاتقہ دا لوی لوی اکابر صحابه کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا لوی لوی اکابر صحابه کرام پاک دفن دی. نو خبر میرونو دی پوری کوله چې مدینه منوره دا مبارک از مکه د برکتی
مونځ چې پکې سړی کوي نو جماعتونه خو پکې ډېر دي، خو مشهور یو څو غټ جماعتونه دي. یو غټ جماعت چې خلک دي هغې ته مسجد نبوي وایي. او دو حدیث دی پکې. یو حدیث شریف کې راځي چې څوک یو مونځ په مسجد نبوي کې وکړي دا یو په زر خدای ثواب ورکوي، او په بل حدیث کې یو په 50 زره دی. لکه ته دلته په تورنګزو کې 50 زره مونځونه وکړي او د حضور پاک په جماعت کې یو مونځو کې دا برابر دی. څونه فایده شو. بل جماعت مسجد قبا دی، د هغې څونه فایده ده. 2 رکعاته مونځ چې پکې وکړي رب العالمین دله د عمرې برابر ثواب درکوي. بل جماعت پکې مسجد قبلتین دی چې کوم ځای د قبلې د بدلېدو حکم نازل شوی. اللهم اجعل بالمدینة ضعف ما جعلت بمکة من البرکه. خدایا مکې له چې د څومره برکت ورکړی دی نو مدینې منورې له د هغې دوچن برکتونه ورکړي. او ان ابراهیم دعا، ابراهیم علیہ السلام سوال کړی دی د مکې مکرمې دپاره. او انی ادعوک لمدینه، زستا ده د مدینې شریفې دپاره سوال کو. نو خدای د مدینې شریفې وزن چې کم شی په وزن خرڅېږي، کم شی په پیمانه خرڅېږي، وی خدای په هغې کې وله برکت واچو. او عجیبه ده اوس په مکه مکرمه کې مونږ اندازه واغشته، په مدینه منوره کې څیزونه ارزانو د مکې مکرمې په نسبت. ما نه یو ملګري تپوس وکړه مکه مکرمه کې خو لږه ګراني ده او مدینه منوره کې ارزاني ده، دا ولې؟ مې حضور پاک دوچن برکت ولا غوښتی نو چې دوچن برکت یې ولا ارزاني پکې نه نو کوم ځای به ارزاني وي؟ سامان پکې ډېر دی، د خدای فضل. خوراک پکې ښه میلاویږي، میوه پکې بې انتها میلاویږي، ډوډۍ پکې راته قسم قسم میلاویږي، که پېښوری ډوډۍ غواړئ او که پنجابۍ پتیره ډوډۍ غواړئ، او ترکاري که د یمن غواړئ او که د مصر غواړئ او که د پېښور غواړئ او که د افغانستان غواړئ، د هر ملک کوټلې پکې دي او د خپل ملک مطابق ډوډۍ او ترکاري پخوي. دا د حضور پاک دعا ده. فرشتې مخکې نه موجود دي د رحمت، اوسه پورې پکې موجود دي فرشتې. لکه یو حدیث پاک کې راځي چې څوک راځي او زما په قبر سلام وایي، نبی علیہ السلام فرمایي وی او یا زره فرشتې خدای پاک زما د قبر په خوا کې مقررې کړي دي، وی دا او یا زره فرشتې دغه انسان دپاره دعا غواړي. دا څومره لوی برکت شو. نو یوازې مونځ یې قیمتي نه دی، د حضور پاک سلام چې په هغې سلام چې هغه قیمتي، او د عبادت نه پس خدای پاک دعا قبلوي. ما نه یو عربي تپوس ما ته وی چې تاسو دا سلام اچوئ، ما سلام واچو بار وتم قبلې ته مې مخ کړې دعا مې کول. نو ما ته وی دا دعا ولې کوئ؟ ما وی ګوره د عبادت نه پس الله دعا قبلوي. وی او بالکل. ما سلام په نبی علیہ السلام لوی عبادت، لکه نبی علیہ السلام هم ترغیب ورکړی دی چې په ما سلام واچوئ، او درود شریف کې د عبادت دی. د دې نه بهترین لوی عبادت نشته. اذا فرغت فانصب چې سړی کله د عبادت نه فارغ شي نو ځان دې په دعا کې وکړئ. عربو کې دا یو صفت دی چې خبره ورته په دلیل واضحه کې نو بیا خبره مني. یا بالکل دی. نو د حضور پاک مبارک باندې سلام واچوئ عبادت دی، لوی عبادت دی. یو صحابي د نبی علیہ السلام مبارک نه تپوس وکړه، حضور پاک ترغیب ورکړ د صلات او د سلام. هغه تپوس وکړه د الله رسوله د وفات نه پس چې مونږ په تا سلام وچو قد بلیت ستا وجود خو به رجېدلی وي، تو بیا زمونږ سلام او درود څنګه اورې؟ وی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وی خدای په ځمکه دا حرامه کړی چې د پیغمبر غوښه دې وخوري. ځمکه د پیغمبر غوښه نه خوري. نبی الله حی یرزق، د خدای پیغمبر جمدی دی او دته په قبر کې روزي ملاویږي. نورو د حج ډېرې فایدې دي. یو فایده دا ده چې دا مبارک ځای نه سړی وویني او په مبارکو ځایونو کې منځونه وکړي، او مبارکو ځایونو کې
نفلونه وکړي ثوابونه دوچن شي او د خدای پاک رحمتونه پې نازل شي. دا یو فایده شو. بله فایده د حج څه ده؟ دا د ټولو پیغمبرانو طریقه و حج. یوازې زموږ نبی علیه السلام نه یو حدیث کې راځي چې آدم علیه السلام د هندوستان نه حج له تللی دی. لومبي حج له هغه د هندوستان نه تللی او څلوېښت حج او بلکې اتیا راځي چې اتیا حج یا څلوېښت حج حضرت آدم علیه السلام کړی دی. دارنګې حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، ټولو پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو طریقه ده. او بل یو عجیبه سفر دی د حج. سړی چې د کور نه ځي په داسې انداز ځي لکه که سړی چې مړی په کفن کې وباسي. لکه ایرپورټ نه سړی دوه سپین څادرونه واچوي، د مړي جامه ده، دا دوه سپین څادرونه د مړي جامه ده. داسې لکه سړی د آخرت په سفر روان د خدای د کور نه تاویږي، د صفا مروه په منځ کې منډې وهي، منا ته ځي، مزدلفې ته ځي، عرفات ته ځي. بیس په لنګوالی او سرتور سر خیرن خچن. لکه یو حضور پاک مبارک نه یو صحابي تپوس کوي کم حج غوره دی؟ وی هغه حج غوره دی چې کم کې د لبیک چغې وي او څاروي پکې اعلان شي. او کم حجي غوره دی؟ وی هغه حجي غوره دی چې دا ببر سر یې نیولي او سخابین ته ځي. د خدای په نزد دا غوره. نو دا د لیونتوب شکل سړی جوړ کړي څه دپاره چې مانا الله رضا شي. نو چې تا کفن واچو کلی دې پرېښو زرګونه روپۍ لګي او شکل د لیونتوب دې جوړ کړه او سر ببر بین د نظیر دی چې مانا الله راضي شي، نو خدای به راضي کېږي که نه. نورونو د حج ډېرې فایدې دي. بهر کیف دا سعادت خدای پاک ډېرو مسلمانانو ته نصیب کړو او ډېر تلي دي. خدای پاک دی چې کوم ملګري پاتې دي هغه دې م الله په خیر او عافیت ورسولی او تاسو موږ د خدای پاک دغه ځای له بار بار بوتلیږي. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي چې د خلقو ته یو اعلان وکړه ان کنتم تحبون الله که ستاسو د زړه نه په حقیقت کې الله سره مینئ او الله م خوښي نو زما تابعداري وکړئ. د الله سره د مینې نښه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. نو که چا د نبی علیه السلام تابعداري وکړه نو دا ثابته شوه چې د الله سره مینه شته. او که د پیغمبر علیه السلام تابعداري نه کوي دا د دې نښه ده چې دی د الله سره مینه کې دروغجن دی. نو اصل سیس خو د الله سره محبت او مینه ده. ځکه الله زمون خالق دی، زمون مالک دی، مونږ له روزي را کوي، مونږ له عزت را کوي، مونږ له جون را کړی دی. زمون مرګ او جون دا هر څه د الله په اختیار کې دي. مونږ له ښکلي شکلونه را کړي دي. نو مقصد د الله سره مینه شوه. اوس دا هغې مینې نښه او دلیل الله دې آیت کې ذکر کوي چې هر سړی به دعوه کوي چې ما د الله سره مینه شته، قسم به م خوري، لیکن د هغې ظاهري نښه به سي، نشان به سي، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. نو گویا کې مینه دله شی دی د هغې پته نه لګي او تابعداري په اندامونو کېږي د هغې پته لګي. نو چې کم سړی په د خپلو اندامونو د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه، اوس مونږ ته معلومه شو چې د دې سړي د الله سره مینه شته. او چې څوک د پیغمبر علیه السلام تابعدار نه دی، ګوره ظاهري نښه خو همدا شوه، نو دا به دې دروغ وي چې زما الله سره مینه شته. د پیغمبر علیه السلام لومبي تابعدار څوک وو؟ صحابه کرام. چا چې پیغمبر علیه السلام باندې بالذات مخ په مخ ایمان راوړو او پیغمبر علیه السلام یې امن او مسلمان شو، دا لومبي تابعداران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. او تاسو که تاریخ وکته د صحابو پته به درته ولګي چې تابعداري دې ته وایي. مونږ هم تابعدار یو، مونږ هم دعوه د تابعدارۍ کوو، خو د صحابو ژوند ته وګوره او د هغې نقشو ته وګوره نو معلومه به شي چې تابعداري څه ته وایي.
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی وی شراب حرام شو، شراب حرام شو. دا شراب نشه ده او نشه پرې ښودل ګران کاری. دا هر څه نه سړی ځان ساتلی شي او د نشې نه ځان ساتل ګران دي. څوک چې نسوار اچوي هغه ته پته لګي چې نسوار پرې ښودل څومره ګران کار دی. هلکه وي جنګ له مې ولېږه وبکم خو دې نه وي ځان نشم ساتلی. نشه که وړه مې معمولي مې یو نشی سړي ته پلار نصیحت کوي، مور ورته نصیحت کوي، پیسې پې بندي کې ویټه کوي، شکل ته وګوره د نشې والا او بیا د پوډري شکل څومره بدنما وي، لیکن نشه هغه نه پرېږدي. نو خبره مې دې پورې کوله چې شراب هم نشه وه پرېښودل یې ګرانو. نو الله رو رو په طریقه صحابه کرامو ته د شرابو د پرېښودو د نفرت بیان شروع کړو. لا ولې ورته یو حکم نازل کړ، وی چې ګورې شراب چې دي او دا څیزونه دا ښه شی نه دی، خو د انسان د فایده هم پکې ده او تاوان هم پکې دی. ظاهري او فایده هم ورکوي. دا د حرمت آیت نو چې ګنې شراب حرام شو، یو اشاره غوندې ته معلومه شوه چې یاره ښه شی نه دی. نو بعضې صحابه فوراً پرېښودل. بیا ورپسې دویم حکم نازل شو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. الکه چې جمعات ته ځئ مانځله نو شراب بند، شراب حرام دی، شراب به نسکئ. چې کوم د پیغمبر علیه السلام صحابه نږدې وو هغې وی دا شی ښه شی نه معلومیږي. ولې ځکه وختي مخکې ورځو کې داسې آیت نازل شو چې فایده هم پکې ظاهري لږه غوندې شته، خو تاوان هم پکې ګوره ډېر دی. تاوان یې د فایدې نه زیات دی. او نن د مانځه په وخت کې د حرمت اعلان راغی، ځان یې تی چورلټو ساته سره د دې نه چې لا حرام شوي نو. او چې کله بیا مستقل شراب حرام شو، حضرت انس فرمایي وی زما د خاندان خلکو او هغوی باندې ما شراب سکل، بوتلې مې ورته نیولې و هغوی سکل. وی دې کې یو سړي د مدینې منورې په کوڅو کې اعلان وکړ چې خبردار نن نه پس شراب حرام شو. بس وی ما چې هغه چا باندې شراب سکل، یو پکې رده مېرنې پلار او پلندر هغه د ابو طلحه او نور کسانو. وی ما ورته وی چې دغسې سړی خو په کوڅو کې چغې وی شراب حرام شو. وی اقه ګیلاسونه او بوتلې لاس کې به یې کېښودې او ما ته یې حکم وکړ چې انسه شابه دا چاټۍ وغړوه. وی د شرابو چې څومره چاټۍ وې فوراً مې ماتې کړې وامېړولې. او د مدینې منورې په کوڅو کې د شرابو دا بوتل او چاټۍ خلکو توی کړې، لختي پکې بهېدل. فوراً تابعداري. دا نه چې ودرېږه یاره لږ غوندې دا خو ګران کار د شپې خو به یې پټ لږ غوندې سکو که نه، یا یو لږه غوندې نشه داسې نن به یو ورځ وسکو، یو ځل وسکو، سبا به بیا نسکو، په دویمه ورځ به سکو. داسې خبره نه وه. خو چې د شرابو د حرمت اعلان وشو، دې ته یې مو نه کتل چې دا خو یو ډېر قیمتي شی دی، دا ولې په دا ځمکه تویو. ورېږه د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې صاحب سکو خو به نه، لیکن دا چې موجوده کم د قیمت شی دی او شراب خو قیمتي شی دی، دې سره څه وکړو؟ سرکه خو دې جوړېږي که نه، شرابو نه سرکه جوړېږي. شرابو کې دې لږه مالګه واچوله سرکه به شي. نو دا تپوس یې هم ته ونه کړو چې حرام شو یې تویوه. فوراً به د پیغمبر علیه السلام د خبرې صحابو تابعداري کوله، ټولو کرام یې پکې نه پول. یو موقع کې صحابه کرام روان دي یو جهاد لا، هغې کې دا خره چې دي دا کورني خره، دا دوه قسمه خره دي. یو صحرایي خره دي هغه حلال دي، چې کوم دا د صحرا او د ځنګل خره دي، ځنګلي خره چې ورته وایي ګوړه خر، نو هغه حلال دي. او یو زمونږ د وطن دا خره چې دا کم کورني خره دي دا مردار دي. نو دا هغه وخت کې لا مردار شوي نو، حرام شوي نو. نو نبی علیہ السلام مبارک یو جهاد کې فتح اومونته او صحابه هم ډېره کامیابي حاصله کړه. چې حاصله کړه نو دا خو لا حرام نو صحابه هغه خره حلال کړل، غوښه یې ته ویستې او په کټو کې یې واچولې، کټو یې باندې شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېدله فوراً یې اعلان وکړه، صحابي ته اعلان وکړه چې دا خو مردار دي، دا خو حرام شو، د نن نه پس بیا څوک نه خوري. صحابه اوس دا تپوس ونه کړه چې صاحب دا پخې غوښې وخورو دې نه پس به حرامي، اکنه دا پخې هم حرامې شوې. اړو تپوس یې ونه کړه چې څومره غوښې وې ټولې کټو یې واړولې او ویې غورځولې. بس د صحابو جون د تابعدارۍ نوم و.
چې د نبی علیہ السلام د طرف نه به حکم راغی بس تابعداري. بیا به پکې دا نو چې دا ولې او دا څنګه او ودرېږه تپوس وکړو او دې کې به څه چلي او دې کې به څه فیصله دا قصې پسې به پکې نه وي، خو چې د حضور پاک مبارک د خولې نه به خبره ووته فوري به عمل بیا. سخت نه سخت حکم کې توره به لاس کې وه، خو چې نبی علیہ السلام وی ما توره به لاندې کېښوده صاحب بالکل تابعدار. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام اغوښتو چې تاسو لاړ شئ یو ښځه به روانې مکې مکرمې ته، ببر سر به وي، دا نمونه شکل به وي، هغې سره یو خط به هغه ته ماله راوړی او نبی علیہ السلام مبارک ورته ځای مخوره او ځای خاخ یو علاقه ده وی هلته به دا ښځه روانوي. دی وی یو زه شومه، یو مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ شو او یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شو. وی مونږ درې واړه روان شو، پاسونو پې ورواړولې او اسونه مزغلول هغه ځای ته چې کوم ځای راته حضور پاک مبارک خورې هلته ورسېدو. وی چې لاړو چې کوم شکل راته نبی علیہ السلام د ښځې خولو هغه شکل ښځه هم صحیح کړه. مونږ ورته وی خط راوباسه. وی هغې وی چې ما سره و خط نشته. وی چې ظاهري د هغې کوم سامان و ام وله ولټو ختم پیدا نه کړ. وی را روان شو، چې را روان شو وی ما دې ملګرو ته وی چې ودرېږې یو سلا کوو. دا هغه ښځه ده او که نه چې نبي علیہ السلام مونږ ته کومه خولې ده، لږ سوچ پې وکړه چې دا هغه ده او که نه ده. وی مونږ درې واړو وی چې بالکل کم شکل مونږ ته حضور پاک مبارک خولې دی دا خو هم د هغې ښځې شکل دی او مه خو ده. وی مونږ وی چې ښه نو نبي علیہ السلام مبارک خو دروغ نه وی، رښتیا وی، خط ورسره دی راځئ بیا پې ورځو. وی بیا ورلو، خط راوباسه. وی هغې وی چې خط تاسو ما سره لټونو نه کوم دی سره خط. وی مونږ وی چې مونږ ته خپل پیغمبر ویلی دی او ستا شکل یې راته خولی دی او ته هم هغه ښځی پرېږدو دې نه یا به خط راوباسي یا جامې ده نه وباسو. جامې یې ترې نیستې خو لږ زورنه یې ورکوله چې دا ښځه پوه شي چې دا خو دوی خو ما نه خط خامخا غواړي نو رو به بس. وی جامې در نه وباسو پرېږدو دې چېرته خط راوباسه. وی چې پوه شوه دا ښځه چې اوس خو دوی صبرېږي نه خط رانه خامخا اخلي نو یې شاته یې لاس کړی نو د بډې نه یې کمسی راوویسته. اوس هم زمونږ خلک په دې ویښتو کې غټې غټې کمسیګانې اچوي، هغې هم غټه کمسی ویښتو ته اچولې وه نو د بډې نه یې کمسی راوویسته او بیا هغه کمسی اوس پړ ده د هغې د ویښتو په منځ کې خط منډلې ویښتو کې چې څوک را سره ونیولي ویښتو کې منځ کې ګیر کړی و د هغه کمسی هغه ول کې پټ کړی او بیا کمسی شاته بډه کې منډلې وه. وی چې راویویستله خط یې راله راکړي. مونږ وی چې دا اوس په مخه دی ختم راوړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړه چې صاحب دا خط واله. صحابه کرام ناست دي چې خط یې وکته هغه د مکې مکرمې یو صحابي دی د مدینې منورې جلیل القدر صحابي حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه دا هغه خطو او مکې مکرمې ته دې ښځې له ورکړه چې دا ورسوه او د پیغمبر علیه السلام د لښکر او د جهاد پوره جاسوسي پکې کړې وه. جاسوسي کړې وه چې مسلمانان په مکه در روان دي او حمله در باندې کوي او دومره شمیر د مسلمان دی او ځان تکړه ساته دا یو جاسوسي کړې وه. نو د جاسوس سزا دا خو خطرناکه او چې د مسلمان د جهاد د لښکر جاسوسي وشي نو بیا خو دشمن ورته ځان تیاری که نه جنگ خو به په پټه کې که دشمن ته دی وي چې زه در روان یم او دومره را سره خلک دي او تیار تابعدار راته کېني نو دا خو ګرانه خبره. نو پوره جاسوسي د مکې مکرمې د فتح د لښکر پوره جاسوسي کړې وه په خط کې لیکلې وه او مکې والا ته خط لیږلی و خو نبي علیه السلام خو ته په لاره راوګرځو. صحابه ناست دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبي علیه السلام چې حاتب راوغواړی چې راویې غوښته ما هذا یا حاتب دا څه شی دی دا تا خط څنګه لیږلی دی بس ام غریب پړه چېدو شو دا خو واقعي غلطي ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تور اوچته کړله وی دا الله رسوله حکم کوه چې د دې منافق نه سر ووام دی اوسېږي مونږ کې ملګري زمونږ دی او ځان ته مسلمان وی او دا دې زمونږ جاسوسي کوي خط لیږي د مکې خلکو ته
صاحب حکم کو چې سر تی وام. نبی علیہ السلام مبارک عمر په قلاش لک صبر. حضرت حاتب سوی وی دا الله رسول تلوار مکوا لاول زما خبره و. نو که زما خبره دی وورېده او پکې نقصانی چې څنګه ستا خوښی هغه څه فیصله وکړه. وی ولې دې دا خط لیږه زمونږ دا جاسوسي دی ولې کوله؟ وی صاحب په مکه مکرمه کې زما بچی دی او زما ښځه ده او زما مال او دولت دی. نو چې ته اوس دې حمله کې زه خو ستا ملګری یم نو زه ویرېدم چې اسې نه د مکې کافر خبر شي چې مسلمانان خو را روان دي په مونږ حمله کوي او حاتب هم پکې دی. نو زما هغه بچي چې ته مړه نه کي، زما هغه ښځه مړه نه کي او زما هغه مال تس نس نه کي، تالانې نه کي. که ستا سره کم صحابه دي د هغوی هم هلته مالونه شته، د چا پکې بچیم شته خو د هغوی قوم په مکه کې شته. نو ستا د صحابه او قوم دی د هغې قوم د وجې د هغې هغه بچي او مالونه محفوظ دي او زه د بار سړی یم، زه د مکې نه یم، زما قوم هلته نشته. دی د بار راغلی و مکه مکرمه کې اوسېده. زما قوم نشته په مکه کې چې زما د بچو حفاظت وکړي، زما قوم نشته چې زما د مال او زما د ښځې حفاظت وکړي. نو لکه مې دا سوچ راغی چې راشي یو خط به ولېږم اهل مکه او پتا د هغې په نوم باندې، نو نور به الله د خپل پیغمبر امداد کوي. دا مې یقین دی چې الله به ستا امداد کوي او زما به هم په هغې یو احسان ور ووړي. هغې به لکې وایي چې حاتب خو جوړ زمونږ ملګری دی ځکه مونږ له خط رالیږي، نو په دې وجه به زما هغه بچي او زما هغه ښځه او مالونه په مکه مکرمه کې په امن شي. ګوره ښه دلیل وی که نه. او وی صاحب وی زما کاره مو شو، وی ځکه ښځه به کافرو ته ال وایي چې حاتب یو خط را کړی، نو هغې به په ما دا ګمان وکړي چې زمونږ ملګری دی، زما هغه ښځه او بچي او هر څه په امن. او وی صاحب ستا کاره مو شو، خط ورونه رسېد، الله درته وی په دا منځ کې را واپس شو، خط خو تاله واپس راغی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا لاس اوچت کو، وی د الله رسوله نه پرېږدم، حکم کوه چې دا سر ته وغورځوم. نبی علیہ السلام مبارک څه فرمایي؟ وی عمره دا حاتب بدری نه دی، دی د بدر مجاهد نه دی، بدر کې شرکت نه دی کړی. وی ولې نه؟ وی ښه د بدر د مجاهدینو متعلق الله اعلان کړی دی چې اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، چې سم خوښی کوئ ما بخلی. د دې متعلق اعلان شوی دی چې سم خوښی کوئ ما بخلی. خو چې دا خبره حضرت عمر واورېده توره یې ښکته کړه او په ژړا شو. وی الله ورسوله اعلم، موږ ته څه پته لګي الله او رسول ښه پوهېږي، دې ته تابعداري وي. یا خو تور او چتای وی پرېږدم یې نه، خو چې نبی علیہ السلام وی نه ګورې دا خو بدري دی، د دې متعلق خو د بخښنې اعلان شوی دی، بیا جاړي او تور ښکته. قسم دی چې د صحابه او جند وګورئ د نوک نواله د سر د ویښتو پورې د تابعدارۍ نه ډکو چې فوټې به د پیغمبر علیه السلام خبره د خولې مبارکې نه وتله فوراً به پې عمل کېده.